بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به تاسو ته د عامو کسرونو څلور مهمې عملې وښیو. دوه عام کسرونه څنګه جمع کوو، تفریق یې څنګه کوو، ضرب یې څنګه دی او همدارنګه یو کسر په بل کسر باندې څنګه ویشلی سو. دا به تاسو ته ډېر په اسانه طریقه تشریح کوو. دلته به تاسو ته په دې ویډیو کې په لنډه توګه سره وښیم چې دوه کسرونه موږ څنګه سره جمع کوو. د دې لپاره په کتابونو کې ډېرې ډول ډول طریقې ښودل شوي دي، خو دلته به تاسو ته په لنډه توګه سره وښیم چې اسانه او ډېره ښه طریقه یې دا ده. دلته تاسو وګورئ چې یو پر دوه جمع یو پر درې دا څو کېږي. د دې د جمع لپاره موږ را اخلو لومړی دغه دوه عددونه چې په ریاضي کې ورته طرفین او وسطین هم لکه په تناسب کې چې موږ وایو، خو دا طرفین او وسطین نه دي. دا راخلو له دې درې سره یې ضربوو او دلته یې لیکو. دلته وګورئ صورت کې لیکو یو ضرب د درې درې. د دې مخرج د دې صورت سره ضربوو او دلته جمع دلته لیکو دوه په یو کې دوه. داسې کله موږ ولیکه جمع کوو سره مخرجونه هم یو په بل کې ضربوو او لیکو دوه ضرب د درې شپږ. دا به مساوي سي ده درې جمع دوه پنځه او پر شپږ. دا یې ځواب ده. دلته پوښتنې درکړل شوي، ویډیو ودروئ، بیا پوښتنې حل کړئ او له درکړل شوو ځوابونو سره یې پرتله کړئ. یو پوښتنه ده یو پر څلور جمع دوه پر درې، بل دی درې پر پنځه جمع یو پر شپږ، او درېیمه پوښتنه ده دوه پر درې جمع پنځه پر اووه. د پوښتنو ځوابونه دلته درکړل شوي دي. له خپلو ځوابونو سره یې اوس مقایسه کړئ. دلته وګورئ چې په دې بل پوښتنه کې ورکړل شوي دي چې دغه دوه کسرونه تاسې سره تفریق کړئ، منفي یې کړئ. نو دلته هم موږ په عین شکل باندې دا را اخلو، دا عدد سره ضربوو یې یو په څلورو کې څلور، دغه دواړه را اخلو سره ضربوو یو په درې کې درې، علامه منفي ده. ګدوی درې په څلورو کې 12. کله چې له څلورو نه یو درې لاړ شي یو پاتې کېږي یو پر 12. همدا یې ځواب ده. د کسرونو ضرب او همدارنګه د کسرونو تقسیم هم په ډېره اسانه طریقه سره کېږي. هغه به هم په مثال کې تاسو ته واضح کړم. دلته د کسرونو ضرب دی. د کسرونو ضرب ډېر اسانه ده، ځکه دا بل هیڅ نه غواړي، یوازې صورتونه سره ضربوو او مخرجونه سره ضربوو. همدا یې عملیه ده. دوه ضرب د یو دوه، درې ضرب د څلور 12. همدا یې ځواب ده. خو که چېرته مثلا موږ یې نور ساده کوو، اختصار کوو یې، بیا هم کیدای شي ځکه دا په دوه تقسیمیږي دا هم په دوه تقسیمیږي، نو یو په دوه کې دوه به سي او شپږ په دوه کې 12، نو مساوي سي یو پر شپږ. دا هم ځواب ده، دا هم ځواب ده. نو همیشه صورتونه خپل منځ کې سره ضربوو، مخرجونه هم سره ضربوو. همدا یې ځواب ده. تقسیم هم د کسرونو ډېر ساده ده. په دې طریقه کې موږ داسې کولی شو چې د دغه دواړه سره ضربوو
یو په 3 کې 3 صورت کې لیکو دا دواړه سره ضربو په مخرج کې لیکو یو په 2 کې 2 نو که چېرته موږ دا وګورو ځواب یې همدا دی. دلته پوښتنې درکړل شوي ویډیو ودروئ بیا پوښتنې حل کړئ او له درکړل شوو ځوابونو سره یې پرتله کړئ. پوښتنې داسې دي 1 پر 2 تقسیم پر 1 پر 3. دومه پوښتنه ده 2 پر 3 تقسیم دی 1 پر 6. درېمه پوښتنه ده 2 پر 3 تقسیم دی 2 پر 7. د پوښتنو ځوابونه دلته درکړل شوي دي. له خپلو ځوابونو سره اوس مقایسه کړئ.